Allah murni Allah da murni څه کوي ها دا ټول سر کړی نو 3000 استغفر الله استغفر الله درنو لیدونکو چون شپه ده هدف مو دا دی چې د نورګل ولسوالۍ د ولسونو غږ تر تاسې د اسلامي امارت تر مشرانو او دغه راز د نورو خواخوږو تر غوږونو ورسوو. اوس هم د زلزلې سخت شدید ټکانونه دي. یو ورور د شوماش د ریاست دی اریت ښه نوم دې واخله ورور غوښتنه دې څه ده؟ زما نوم عظیم خان دی د اریت اوسېدونکی یم د مزار درې. مطلب دا دی چې لارې بندې دي مشکلات ډېر دي. هر یو خپل کور نه خبر ده چې هر چا چې د زنګ ووایي صرف تلیفوني رابطه کېږي نور هېڅ لارې هېڅ مشکلات ډېر دي پوه شولې. هر چا چې زنګ ووایي هغه هم دا وایي چې صرف زه بچ یم نور ټول کور غړي ختم دي څوک تلیفونونه نه جګوي. یو قیامت دی قیامت. بس زموږ غوښتنه دا ده چې انساني فاجعه ده. بس حکومت دې زموږ د حال نه خبر شي. صرف یوازینۍ لاره ده هوایي لاره. اوس دا زه راغلم زه خپل کور ته نشم تللی ګاډۍ لاره نشته دی. زه د بر درې یم صحیح ده شپه مې دلته وه دا نیمه شپه دلته تاسو ډال ته ولاړ یم خو بره تګ هېڅ لاره نشته دی امکانات نشته دی. یعنې په چورله کې رانشي زخمیان او شهیدان را انتقالېږي او نه مرسته رسېږي. انتقالات یې هر شی که نه هوایي به باید وشي پوه شي. او زموږ غوښتنه دا ده چې که نه امارت سره باید اړیکې ونیول شي مشرانو سره. او زموږ دا حکومت دی زموږ وینو په قربانۍ باندې راغلی دی باید زموږ پوښتنه وشي. که نه نو دا به ډېره غټه انساني فاجعه به شي. لا به خلک به مړه شي لا به موږ تلفات ورکړو. ټپیان چې څوک دی او که را انتقال نه شي هغه به وفات شي. په زرهاو دي د شمار نه وتې دي. مننه ورور. خپل کور ته زنګ والی دی یو کس بچ او نور ټول خاورو لاندې دي. یو دوه شهیدان راایستل شوي دي 2 زخمیان راایستل شوي دي او نور ټول خاورو لاندې دي. د دې چې حکومت علاج ونه کړي که نه موږ سره هېڅ خدای دې رحم وکړي ورور ډېره مننه انشاءالله. اوس زور نه رسیږي دې سره چې تاسو د امبولانسونو په نمبر څه وکړو د صدامې په نمبر څه وکړو. مشرانو سره باید ولایت سره اړیکه ونیول شي حتی وزارت دفاع سره اړیکه ونیول شي چې تیاري جګې شي. تیاري جګې نه کړي هلته نور زخمیان ټول شهیدان کېږي. ډاکټران باید په تیارو کې ورسېږي چې 4 ساعته کې ګاډۍ رسېږي نو با تیاره په 1 ساعت 1.5 ساعت کې رسېږي. حد اقلا سلو کې خو به یو 10 نفره شهیدان باید راوګرځېږي زخمیان خو به ژوندي پاتې شي. باید د تیاري سره خبره وشي. د تیاري خبره ونه شي نه کېږي په ټلیفون او په موټر او په ډاکټرانو باندې نه کېږي. تقریبا اوسه پورې د سلو نه د شهیدانو تعداد زیات دی. شهیدان ډیر زیات دي. وروره ګوله که تاسو چېرته د خلکو د مسلمانانو خبرې اورئ چې دې خبرې سب کوم د دې درولېږم هلته یو افغان شبکه کار کوي حتی زما خپله تر اوسه شهید شوی دی. زما خپله ډېر نفران شهیدان شوي دي.